بس دا څه خراب مال یا پاته دی په داسې وځي بس بیا کار کېږي ما چې څوک راشي څه بیا ورکړه د چکو کیلو په څو دی تازه دی چکو کیلو په 300 روپۍ دی فرېش مال دی اوس مې تازه راوړی دی له مارکېټه زه شی تازه دی 1 کیلو چکو راک اوس دې ګوره یار شی دا څه یې د کور ودان بس دا دی خراب مال مې ورکړي بس دا دی کار وشو چکو خو وتی دا څو خرابې مالټې را پاتې دي داسې مې له ایستلي وی بس بیا نو کار ووت مالټې په څو دي یاره ښه تازه مالټې مې راوړي دي اوس له مارکېټه راورسېدم په 200 روپۍ کیلو دي زړګیه ښه تازه مالټې دي 1 کیلو راک اوس دې درکوم منن کور ودان بس دا دی دا کار خو مو بس اوس حسنات شته بس کار برابر دي شکر دې ډېر دي شکر دې الحمدلله دا سړی د منډۍ سم خراب مال راوړي سم مال نه راوړي زه د منډۍ سم فرېش مال هم راوړم بیا هم پر ده باندې ګراکان دومره راټول دي ته د خراب مال په ښه بیه خرڅېږي او زما هغه دکره صفا مال دی ګراکان مال نه راځي یا الله ته په خپلو کارو ښه پوهېږي السلام علیکم شراب وعلیکم السلام څنګه سم خیر دی شکر شراب خانه معذرت غواړم نن پیسې نه دله راوړلې ستا پیسې به خو خدا کړي ورور سبا درکړي خیر دی عثمانه د پیسو هېڅ خبره نه ده سبا بیا راکړې هېڅ مسله نه ده او ورته خو پیسې روزانه ماله راوړلې نن تا پیسې نه راوړې ستا کومه مجبوري ده چې تا نن پیسې نه راوړې یاره شراب خانه تا ته خو در معلومه ده زه د منډۍ څخه تازه فروټ راوړم فرېش مال راوړم حلاله مزدوري پر کوم خپلو بچیان راوړم ور ما ته مخامخ ریړۍ والا درېږي د منډۍ څخه د خراب مال راوړي د سړه مال راوړي پر خلکو یې خرڅوي داسې فرش دی چې حساب یې نشته ما له یو ګراک هم نه راځي عثمان خانه دا خو الله پاک په خپلو بندګانانو باندې امتحان کوي چاته لږ ورکوي هم امتحان په کوي او چاته ډېره ورکوي هم امتحان په کوي ته دی وکړه خپلې 15 روپۍ حلاله مزدوري نه ده خپلو بچیانو له راوړه په خپلو بچیانو حلاله مزدوري خوره نور الله خپل بندګان ویني هر بنده کې نظر دی ته خپل کار په مخه واخله خپل حلاله مزدوري راوړه په خپلو بچیانو یې خوره الله مهربانه دی الله غفور رحیم دی یو 15 ورځې بعد به د دې نتیجه تا ته ووځي دا د حلالې مزدورۍ ده د حلالې مزدورۍ جلا رزق دی جلا برکت دی جلا اقصه ده صحیح خبره بالکل صحیح خبره ده صحیح ده شراب خانه زه ځم ستا پیسې به سبا ورکړم سید مخلص وین لیډې والا تا ما د تازه چکو ته ما د خراب چکو راکړي دي د چې چکو مړه ستا مخ ما ول ولې ته را روان دي چکو ته ګوره چا ساخت دي چې ته ما را روان ورڅ خپل کار کوه ولې وروره زما خو آرام پیسې نه چې ته وایې سپارتو شام لاړې ستا ما ستاسو چکو نه واخیستل زه ولاړ څه زما دې ما دې کار نه کې حلال دي که مړه ستا له پیسو زما څه کار دي چکو دي بل ځای راخرڅ پر ما ترې پوهې زه ولاړ څه به اوس لاړ څه ما حالا خو به دې وینې چکو دا دې واخ ډېړې والا دوکه کوي دا تازه مالټې دي دا خرابې مالټې دي د چیش خرابې مالټې دي خیر دی چیرې دا اخیستې سترګې د پټې دي وروره ورشه بلې ډړې والا ورته زه نه یم هغه ښه دوکه بازه ما ستاسو نه دي اخیستې ما ورور په پولیس کې دی زه زما ورور وبولم بیا به زه ستاسو روغم چې ما ستاسو اخیستې دي کومې نه دي اخیستې وروره بس خوا مو بده خپلې پیسې واخله زما مالټې چیش دب نه یا دب نه څنګه دې پیسې راکړې موږ پیسې ارامې دي وروره مالټې تازه دي که دا بل لېړې والا رقم خراب مالټې دي یا وروره زما مالټې دغه دي ویې ګوره ښه په تسلي یې چک زه د منډۍ څه چې دی فرېش مال راوړم تازه مال راوړم زه د دوکې والا کار نه کوم صفا مال دی په 300 روپۍ کیلو ښه فرېش مال دی 1 کیلو راک اوس د سپین ستا در مخې وراچوم صفا مال وراچوم دا دې ورور صحیح شو مهرباني تازه مال مې راوړی دي نه داسې ګراک شته نه داسې ګراک راته ګوري دا ګوري څه کیسه ده ګراکان چیرې ځله ولاړ
عثمان خان مال د ختم کړی دی ما خیال او مال مې ختم کړي زرداد څنګه یې؟ شکر دی خیر دی یاره عثمان خان یو خبره هم درته کوله بیخي شرمېږم درته ویلی یم نسم یاره یا وې که زرداد خانه په دې کې د شرم څه خبره ده؟ یاره عثمان خان 300 روپۍ په کار وي نن دویمه درېیمه ورځ سره خاص یو کار ښه یې نشته یاره مال مې راوړی دی نن درېیمه داسې مال په لړۍ کې پروت وي مال نه وایسي زه اریان هم وکړم څه اوس کور نن درېیمه داسې کور ته مې شی هم نه دی وړی که تا یو 300 روپۍ راکړي ما به کور ته د ماښام شی وړی وای یاره زرداد خانه د پیسو دومره کیسه نه ده زه به 100 روپۍ درکړم ته به کور ته شی په میس د الله بنده ده ستا د خپله لاسه ولې الله بنده ته ورشې منډۍ نه د سړه مال راواخلې د خراب مال راواخلې ورته مسلمانان ته به سمه بیه ورکوې هغه چې کور د بچیان له ویسي هغه خراب الله بنده د آرام څه دي د آرام دا د څو ورځې خوشحالي در په سړي باندې کوي تا به کور ته د آرامې پیسې وړې به د آرام په دا بچیانو به دې خوړلې نو نن الله پاک ته وګوره تا له نن یو سړی نه درستی دا ستا د خپله لاسه ولې ته خلکو ته خراب مال ورکوې لږ د الله څخه به بېرېدلې ده لږ د الله وبېرېږه د خراب مال مه راوړه و یار عثمان خان له ما څخه ډېره غټه غلطي سوې ده او ما به خراب مال راوړې بیا هم په سمه بیه ورکولې خلکو ته بس نن هغه نتیجه دا د ما خپله ولیدله زه به نن نه بعد دا کوشش کوم زه به نن خراب مال راوړم نه به مسلمان ته دوکه ورکوم سیاله هم خوشحاله وي رسول هم خوشحاله بنده هم خوشحاله به زه نه بعد دا کوشش کوم چې انشاءالله فرش مال راوړم زما ورور فرش مال راوړه د الله بنده دا د آرامو دنده څه ده آرامې پیسې دا یې څو ورځې خوشحالي لري بیا بعد کې ډېره غټه پریشاني لري الله بنده دا علاقه دا خاص دنده نه ده د خپل بچیان له حلالې وړه آرام یې مه وړه 100 روپۍ ویسه هغه حلالې خپل بچیان له ویسه بس انشاءالله که خدای کړي عثمان خان زه هم دغه کوشش کوم چې بس نه بعد حلال رزق وګټم حلال پیسې اوس بس دا 100 روپۍ واخله ورته کور شی مې په یوسه کور ودان الله دې ساتو عثمان خان مننه دا ویډیو د هغه خلکو دپاره ده چې دولمبري کې حرام خوري دا د هغو دپاره د عبرت میسج دی حرام چې دی څو عمر به وخوري هغه د صدر اولاد وځي موږ تاسو ته پکار دی چې په خپل کار روزګار کې حرام نه وکړو نو دا یو عبرت ویډیو ده که مې خوښ شوې ده مخ ته سره شیر کړي د ثواب په نیت جزاک الله